اتهڅلوېښت کلن عبدالحق ونې وړاندې له 12 ټولګي فارغ شو، خو 12 کلن مزل یې له کړاو خالي نه و. لومړی چې موږ په دې وطن باندې د وروست وخت کې جنګونه شو، موږ پاکستان ته کډه شو. هلته په ډېره شبقدر کغون علاقه ورته وایي، هلته موږ دیني سبق په جومات کې شروع کړو. هغې کې مې تر 6م ټولګي پورې زده کړې وکړې او بیا هم پلار په هغه جنګونو کې شهید شو. موږ بې سرپرسته پاتې شو، زده کړې زما نه پاتې شوې. وایي د پلار له مړینې وروسته یې مکتب پرېښود او مزدورۍ ته یې مخه کړه. تر ډېر ځنډ وروسته چې له کډوالۍ وطن ته ستون شو، دوهم ځل یې د ښوونځي پر درشل پل کېښود. نو د ډېر وخته پورې مزدوري کوله، بېرته چې وطن ته راغلو نو وظیفه مې واخیسته په 8م بس کې په معارف ریاست کې، ننګرهار معارف ریاست کې. او ومې غوښتل چې یاره په ادبي او په مطلب په زده کړو په برخه کې کار کوم، باید زم زده کړې وکړم. نو هماغه و چې د مهاجرو په هغه د کډوالۍ اسناد را سره امتحان مې ورکړ، ډایرکټ 9م ته کامیاب شوم. د ورځې مې وظیفه کوله او کله چې وظیفې ټیم پوره شو د هغې نه پس به تلمه خپلې لیسې ته مې حاضري کوله او همدغه و چې فارغ شو موږ 12م. عبدالحق چې د ننګرهار پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د ساتونکي دنده ترسره کوي، وایي که څه هم د ژوند ضرورتونو یې مزل سخت کړی و، مګر هیله یې ونه بایلله او خپلې هڅې ته یې دوام ورکړ. ولې مشکلات او دا دغه به کېده، لکه د اقتصادي مشکلات چې کرا نشته او څنګه کتاب نشته او کتابچه نشته او قلم نشته او زه دې په ځای پیسې وګټه. خو موږ ویل چې یاره تعلیم وکړو او فارغ شو. نوموړي خپل ټول اولادونه له زده کړو برخمن کړي، خو د لور زده کړې یې ځکه نیمګړې شوې چې هغه وخت یې په کلي کې د نجونو تعلیم ته زمینه نه وه برابره او د ښاري ژوند وس دوی نه درلود. مشر زوی مې چې دی مجید خان دی، هغه هم 9مه پورې کړی و. ورپسې بل سعید خان دی، هغه هم 10مه پورې کړی و. یو زوی مې سکالي د بټکوټ علي لیسې نه سکالي فارغېږي، ساجد الله نومېږي. موږ غوښتل چې په اطرافو کې دومره زمینه نه وه په ګوشته کې چې د نجونو دپاره د فراغت دغه وشي. نو ښار ته راتلو، ښار کې د کرایي امکانات نه وو، نو د هغې تعلیم په هغه 8م یا 9م سیم کې پاتې شو. نو د تعلیم قدر ما ولیدو چې په ژوند کې ډېر تغییر راځي، ډېر بدلون راځي. اول کې خو د تعلیم د محصلۍ دوره سخته وي، خو چې بیا کله سړی فارغ شي او هغه علم یې په صحیح طریقه کړي او په صحیح معنی هغه علم یاد کړي، نو د دې بیا ډېر سهولتونه دي او ډېر فایدې دي. دی وایي تر دې وروسته به هم زده کړو ته دوام ورکوي او که په کانکور کې بخت ورسره یاري وکړه، غواړي لیسانس په دیني علومو کې وکړي. کانکور امتحان ته خو انشاءالله دغه به ورکوو چې فورما ډکه کړو، امتحان ورکړو دیني برخه کې چې دیني دغه دی، ځکه چې زما سن و سال زیات دی، باید په دیني برخه کې علم وکړم. نو غټه هیله مو همدغه ده چې په دې ملک کې کاروبار مزدورۍ ښه کارونه شروع شي. زموږ ځوانان که هغه نر دي که ښځې دي او که هر وګړی دی، که عمر یې زیات دی که کم دی، هغه باید د تعلیم نه برخمن وي او په هر شي باندې پوه وي او په ټولو کارونو د علم په ټولو دغه باندې سمبالي. د زده کړې لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی، خو چې د عبدالحق اکا غوندې څوک د تعلیم ارزښت درک کړي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.